ډېرو قدرمنو عزتمنو د قلم خاوندانو شاعرانو درندو مېلمنو او دروند کوربه تاسو ټولو ته پښتون سور سلام یم. قدرمنو د ګیر چپیر د اسلحو غږونه دا به تاسې واورئ، خو دا د اغیارو سازشونه څو عشرو نه په دې خاورې روان دي، خو بیا هم که دا کوي نو موږ به دا کوو. دا څه شی؟ خوشحالیانې. د یو پښتون شاعر یو شعر دی چې د اغیارو په پوکیو به مړه نشي، د اغیارو په پوکیو به مړه نشي، پښتانه شمه بلیږي په توپان کې. د اغیارو په پوکیو به مړه نشي، د اغیارو په پوکیو به مړه نشي، پښتانه شمه بلیږي په توپان کې. نن دې شمې مو ځان پسې راغونډ کړي. ما ته سهار کله دا خبر میلاو شو چې مشاعره دی او بیا یو نوی روایت چې واده کې مشاعره دی، نو ما هر څه نه ضروري همدا مرچا وګڼله چې دا د شعور مرچا دی، دا د علم مرچا دی، دا د حلم مرچا دی چې موږ سنجیده کینو په دې کړوړو باندې سنجیده خبرې وکړو. نو بیا په دې کې چې لیکوالان ناست وو، نو ما ته د زړه ویله چې زوی همدا دی چې دلته کښېنه. نو زه چې دلته راغلم نو دا کشران د همزولي د مشران ملګري چې دا سره یو ځای شو، نو زه به تا ته څه ویم چې ډېرې دسیسې شته دي چې زما د مار په فرمان ډېر دستخطونه شته دي، زما د مرګ په فرمان ډېر دستخطونه شته دي، زه به د خپل مرګي دوا خیر په چا کوم. د دنیا خلک لګیا دي د دسیسې د جوړوي، خو راشئ دغه سترګې وغړوئ چې موږ څنګه خلک یو، موږ د مار لایق یو، موږ د خپل نسل ته کتاب غواړو، موږ خپل مستقبل غواړو، خپله سبا غواړو، د خپله خاوره پر امن غواړو او دا جنت جنت وطن جنت غواړو. خو داسې ښکلی وطن چې څلور موسمه لري، موږ ته ځان باندې جهنم کړی دی، دا موږ نه دی کړی. تر ډېر وخت نه دا جنګ په موږ مسلط دی، خو ما د دې ملګرو په شاعرونو کې چې کومې اشارې، کومې کنایې، کوم تلمیحات ولیدل، کومه شاعري ژبه ما ولیدله، کومه د زخمونو ژبه ما ولیدله، د دغونو ژبه ما ولیدله، انشاءالله چې هغه هغې خبرې ته ګوتې نیسي چې جنګ نه موږ ستړي یو، خو نه پښتون یو بلتي ستړی ما شي. جنګه که ته نه ستړی کېږې نو موږ نه ستړي کېږو، خو جنګ به مو جنګ سره وي. نور هغه طاقت د پوه شي مو د علم په لارې سو، د حلم په لارې سو او جنګ سره به جنګېږو. نو دغه لیکوالان سره پڅېدلي دي، دې نه معلومېږي داسې چې انشاءالله جنګ عملیات ماته دی. ایمو اتفاق، ایمو اتحاد، د کورمې د ځوانانو اتفاق، د جنګ ماته، د ستر پښتون اتفاق، د جنګ ملا ماته. نه د نن څه موږ تاسې راغونډ یو، نه دغه ټول پښتون ته موږ غږ کوو چې کسه دلته چا بدامني راوړي دی، دلته چا جنګ راوړی دی، دا جنګ یې په موږ تپلی دی. خو دا جنګ دا به مو په څه وایو، کومه لیاره به نیسو، کومه مرچا به ورته نسو، د مینې، د علم، د حلم، د ورورولۍ مو ټول پښتون ولس ته غږ کوو، ټولو ځوانانو ته غږ کوو چې راپاڅېږئ، دا وطن زموږ دی او دا جنګ زموږ نه دی. انشاءالله چې اوسې راپاڅېږو چې دې شاکې چوکې لار دی هغه مخ به څرګند شي. زه جنګ نه نفرت کوم، زه جنګ نه لعنت کوم. جنګ څه شی دی؟ جنګ خورول دي، د میاندو د پیغلو جوړول دي، جنګ د کورونو ړنګول دي، جنګ د میانو بیلول دي، جنګ د نوي نسل نه کتاب اخیستل دي. نه 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 نه، دا نشي کېدای، دا نشي کېدای. موږ داسې یو چې دلته کې کورمه څنګ ته اوسه وزیرستانونه داسې اوسې او رګزي
ته ناسته خیبر، ته ناسته ستره پښتونخوا، د لوی بچه خان د ستر وطن دی هر زلمي ته موږ کوو چې راپڅېږئ د علم و د حلم هغه سره جنډه راوچته کوئ، هغه انقلابي جنډه راواخوئ چې د دې خلک ته پته ولګېږي چې دا وط خلک اوس په دې پوه شوي دي چې امن څه شی دی، ظالم څه شی دی، قاتل څه شی دی. موږ ژوند سره لوبې څوک کوي؟ مونږ خپل سبا څوک خلي؟ مونږ خپل وسایل څوک خلي؟ جنگ په دغه وسایلو دی. مو هر پښتون زلمي ته دغه خواست کوو چې ټوپک کېږده، خپل وسایل وپېژنده، خپل مسایل وپېژنده. دا جنگ پردی دی چې دلته راغلی دی، د دې خلاف به جنګ کوو. تاسې ما سره اتفاق کوئ جنګ سره مو جنګ دی که نه؟ نو که بیا یې ونه راولګوو چې جنګه پڅېږم تاسې سره جنګېږم، تاسې ما سره خوښه ده؟ جنګه پڅېږم تا سره جنګېږم، جنګه پڅېږم تا سره جنګېږم. زنده باد.